بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. سورة الإسراء سورة بني إسرائيل مرتوي پنځلسمه سپاره ده. یو څلوېښتم نمبر آیات دی. الله رب العالمین په دې آیات کې خپلو بندگانو ته ترغیب ورکوي، تشویق، چې ای بندگانو چې دې قرآن سره تاسو تعلق جوړ کړئ، قرآن ووایئ، قرآن په مطلب باندې ځان پوه کړئ، قرآن باندې عمل وکړئ او قرآن ته مشا کوئ. الله په دې آیات کې ترغیب ورکوي، تشویق ورکوي خپلو بندگانو ته چې قرآن زده کوي، قرآن سره تعلق جوړ کوي، په قرآن عمل وکړي. فرمایي رب العالمین ولقد صرفنا او یقیننا بار بار بیان کړی دی مونږه، مکرر بیان کړی دی مونږه فی القرآن فی هذا القرآن په دې قرآن کې څه شی بیان کړی دی؟ توحید مسله چې رب العالمین یوازې یک ذات دی، شریک نه لري، برخدار نه لري. قرآن کې دا د توحید مسله او قرآن کې د الله رب العالمین دا صفات دا په ډیرو صورتونو کې، بلکې تقریبا په هر صورت کې د الله رب العالمین هغه صفت هغه ذکر وي. دا توحید ولی بیانېږي بار بار؟ وجدا د رب العالمین فرمایي لیذکروا، د دې دپاره چې دا انسانان نصیحت قبول کړي، چې الله رب العالمین ورته دلایل بیانوي چې اسمانونه پیدا کړي، ځمکې، بوټي، کاڼي، غرونه، او بیا ورته رب العالمین نصیحت کوي په دې قرآن سره. معنا هم دا ده چې دا انسانان بیا دا نصیحت قبول کړي. وما يزيدهم الا نفورا، او نزیاتوي دا بار بار بیانول د قرآن، بار بار دا مسله د توحید نزیاتوي الا نفورا، نزیاتوي د منکرین لرا، هم نه مراد دا کافران او مشرکان، الا نفورا مگر نفرت، مگر تیختا او لرواله. چې څومره ورته ته قرآن بیانې، مشرکانو ته دومره نفرت در نه سوا کي ستانه او ستا د مسلو نه چې مړه بله مسله دې نه ده زده، بس توحید او توحید او بدعاتو باندې رد. حالانکه قرآن په دې باندې ډېر زور کړی شریک مه جوړوئ د الله سره، او دارنګې صرف د یو الله بندګي وکئ. خو د توحید دا مسلې په دې مشرکانو باندې الله پاک فرمایي ډېرې بدې لګي، دومره بدې پورې چې بیا ستا خبرم نه اوري، په غوږونو کې ګوتې ږدي، د هغه ځای نه پاڅېږي. که کلی کې در سره دیره وي، دعا سلام در سره پرېږدي، اکلی نه کډم کوي، دې ټولو ته دا شامل دی.
نو رب فرمائی وما یزیدهم او نزیاتوی سشے نزیاتوی دا بار بار بیان اول دا توحید مسئلہ پا دی قرآن کے چالر نزیاتوی هم دی مشرکانو کافرانو لرا سشے نزیاتوی الا نفورا مگر آغا نفرت ورل زیاتوی الا نفورا مگر تیختا اول روال دا حق ندائی زیاتی نورم پزڑکی کین پیدا کیگی دا حق دا بیان دا وریدو سرا کله چې زړه ګندوي او زړه مړوي پاغې د قرآن خبرې بدې لګېږي قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا الله رب العالمین رد کوي په دې مشرکانو باندې چې اے مشرکانو د الله سره وګوره څوک الہ او څوک بل الله نه شریکه بل معبود نه شریکه دلیل واورئ دلیل دار کستاسو دا ګمان وی چې زمونږ علی هم ګور ارڅ کولې شي اسمانونه پیدا کړي زمکه بوټي کاني غرونه نو چې کله په دې عالم کې دو الها وي دو الهان وي او دو ربان وي دو کنټرولران وي دو خالقان وي ضرور به د خپل منځ کې به جګړه راتله یو بویل چې دا زما علاقه دلته به سړی نه وجني او بل بویل دا زما علاقه دلته به باران نه راوري او بل به دواړو به زور لرلې نو جنگ به پیدا شوی نو رب العالمین په دوی باندې رد کوي چې قل لو كان معه آلهة قل ورته ووایه ای حبیبا لو كان معه آلهة کچیرې وې معه د الله تعالی سره آلهة نور معبودان حقدار د بندګۍ کما یقولون لکه څنګه چې وایي دا مشرکان څنګه چې دوی عقیده لري که داسې رښتیا وې نو سچل بشوی ایدن پا دغا وقت کې لبتغو خامخا لبتغو مانا طلب کڑے بوی دغا معبودانو لار بے طلب کڑے الہ دل عرش اغا دا عرش خاون والا دا عرش خاون والا تا دا عرش خاون تا و دا عرش والا تا اغا سوک دی اللہ تعالی غی تا بے طلب کڑے وی سبیلا لار دا سشی لار دا جنگ چی غلبه دا حاصل اولو دا پارا دویمه ترجمه بعضو اهل علم دام کړی دا چې دا مشرکان وای چې موږ چې د نیکانو خلکو بندگی کو دا د الله سپارشیان دي دا به سپارش کوي الله ته نو چې سپارش کوي نو د الله به بندگی کوي کنه نو چې د الله رب العالمین بندگی کوي او عاجزی کوي نو دا خو به الہان نشو دا خو خپل مخلوق شو خالق خو چې دی هغه خو عاجز نه وي هغه خو پوره وي نو ستاسو څنګه معبودان دي چې واپس راشي او د شپې الله ته په سجده باندې پراته وي لکه بعضې معبودان نیکان خلق دي لکه عیسی علیه السلام د هغې بندګي خلق کوي ناروا کوي شرک دی ګناه د دواړو یو شان ده که څوک د بت عبادت کوي او که څوک د پیغمبر کوي که څوک د ولی کوي د الله نه علاوه چې هر چا ته څوک سجده کوي دا مشرک دی نو کستاسو دا معبودان نیکان خلق کمی نو هغه خود الله بندگی کوي الله ته عاجز دي نو دا څنګه معبودان شو نو بیا معنا دا د اذا لبتغوا نو په دغه وخت کې خامخا لټولې به طلب کړي به دغه ستاسو معبودانو الى ذی العرش لارا به طلب کړي وی الى ذی العرش هغه خاوند عرش تاغه عرش والا تمنا عاجزی او عبادت به کوله خلند خلاصه وټل فیصله داد سبحانه پاک دی الله تعالی د ټولو شریکانو نه الله رب العالمین لرا د نیکان بندگان کدي کاغه پیغمبران دي کاولیاء دي کم ملائک دي اغه الله سره شریکان ندي او بدانم د الله تعالی سره شریکان ندي الله پاک دی د شریکانو نه د نقصاناتو نه وتعالى او ډیرو چد رب العالمین عما ده خبرنا یقولون چې دوی وایي دوی د ځان نه جوړوي څومره اوچت دی علوا کبیره پاغه اوچتوالی لوی سره ډیر اوچت دی ډیر اوچت معنا دا ده چې الله پاکم دی او الله رب العالمین اوچتم دی د اوچتوالی مطلب دا دی چې الله غلبه لري الہ صرف الله تعالی دی او د اوچتوالی معنا دا هم ده چې الله ډیر لري دی دغه باطل خبرونه تاسو په یو ځای کې او د الله دین په بل ځای کې دی تسبح له السماوات السبع والأرض وما فيهن
په دې آیات کې الله رب العالمین بیانوي چې دا ټول مخلوقات چې په اسمانونو او په ځمکه کې دي ایون دا ځمکې او دا اسمانونه په خپله باندې دام د رب العالمین تسبیح وایي، د رب العالمین بندگی کوي، د رب العالمین غلامی کوي، خو تاسو یې په تسبیح باندې نه پوهېږئ. نو تاسو ولې بندگی د الله نه کوئ؟ د الله وحدانیت دی کاڼو بوټو غرونو سمندرونو اسمانونو ځمکو منلې. نو الله فرمایي تسبح له السماوات، پاکی وایي الله تعالی لره واسمانونه، السبع واسمانونه، والارض ځمکې، ومن فیهن او هغه څوک چې په دې ځمکو او په اسمانونو کې دي. دا ټول د الله بندگی او د الله رب العالمین عبادت کوي، تسبیح وایي. هلکه مونږ خو پې نه پوهېږو که نه، نو رب العالمین وایي تاسو پې نه پوهېږي خو الله رب العالمین پې پوهېږي. وَإِن مِّن شَيْءٍ او یقینا نشته دی هېڅ یو د شیز نه، بلکې هر یو شی چې تاسو د ښکاري په دې دنیا کې، الا یسبحو مگر پاکی بیانوي، بحمده سره د ستاینې د رب العالمین. سبحان الله وایي او الحمدلله وایي. تسبیح ویلی کېږي د الله پاکی بیانول، معنا الله د شریکانو د عیوبو نه پاک دی، او الحمدلله معنا دا دی د الله د پاره ټول صفتونه د کمال شته، لکه عالم الله دی، باران را ورونکي الله دی، بچی ورکونکي الله دی، نجات ورکونکي الله دی، مرض در باندې راشي لرې کوونکي الله تعالی دی. دا کمال صفتونه دي، دا په الحمدلله کې دا معنا ده. ولكن لا تفقهون تسبيحهم، لیکن نه پوهېږئ تاسو په تسبیحهم، په تسبیح او په سبحان الله ویلو د دوی باندې. امام ابن کثیر لیکلي ځکه و چې تاسو د هغې په ژبه نه پوهېږئ. لا تعرفون لغاتهم انه كان حلیما غفورا، یقینا الله تعالی دی حلیمن ډیر صبرناک ذات دی. صبرناک معنا داره چې تاسو د عذاب مستحق یې، خو عذاب رستو کوي رب العالمین، ځکه د الله صفت دی صبرناک او صبر کوونکې. غفورن بخنه کوونکې دی رب العالمین. ایک په دې مهلت کې دی الله رب العالمین ته توبه ویستا، نو رب العالمین دی ګوره بخي، سره د شرک دی بخي، که شرک نه توبه ویستا. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا. اوس په دې آیات کې الله رب العالمین د هغه خلکو بدي بیانوي چې څوک انکار د قرآن نه کوي، قرآن نه انکار کوي. فرمایي رب العالمین وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، او کله چې تلولې پیغمبر قرآن لرا، جعلنا بینک نو ګرځو پیدا کړو منګه بینک په منځ تا کې، و بین الذین او په منځ د هغه کسانو کې لا یؤمنون بالآخرة چې ایمان نه راوړي په آخرت باندې، یا ایمان نه لري په آخرت باندې. څه شی وګرځو؟ حجابا یوه پرده، مستورن. مستورن دو ترجمې دي، یوه ترجمه دا چې پټه کړې شوې ده ستاسو د سترګو نه، ستاسو د دې کافرو ترمنځ یوه پرده ده تاسو ته نه ښکاري، خو دغه پرده ده حائل دی ستاسو د دوی ترمنځ، ځکه خو دوی حق خبرې نه ویني او حق خبرې نه اوري، حق خبرې ور باندې اثر نه کوي. مستورن یوه معنا دا ده. دویمه معنا دا ده مستورن معنا پټونکې، پټونکې دی تا لره د سترګو د دوی نه. معنا دا ده چې تاسو ته ضرر نشي در رسولی، تاسو ته ضرر نشي در رسولی. آیات کې اشاره ده قرآن چې دی دا د شیطانانو، د پیرانو، د جادوګرو، د بدنظرو، د بی ایمانو خلکو نه یوه پرده ده د مسلمان د پاره. که غواړي ځان په دغه پرده کې راونغاړي نو قرآن باندې ځان دموه، په قرآن تلاوت کوه. یو روایت امام ابن کثیر رحمه الله را نقل کړی، صحیح حدیث دی. دا د ابو لهب ښځه چې وه ام جمیل دی راغله او نبی علیه صلات وسلام پسې چې زه به داسې وکم، زه به داسې وکم، کنځلې م کولې او ازغي به یې راخستې و چې نبی علیه السلام په لاره کې به م غورځول. دې ځل اراده کړې وه چې ګزار وکړي په نبی علیه السلام، خپله غوسه سړه کړي. نبی علیه السلام او ابوبکر صدیق ناست و،
نو ابوبکر صدیق ویل چې د الله پیغمبر دا ښځه راغله او ډېرې بدې ارادې دي. نبی علیه السلام ویله وی انها لا ترانی، دا ما نشي لیدلی. ولی دا آیات نبی علیه السلام ویو وی قرآن چې وی نو دا خلک تا ته ضرر نشي در رسولی. قرآن عزیزانو دا یو دې صورت کې به وروستم راشي، دا د شفا کتاب دی، علاج نه ګوره شفا ده. شفا او علاج کې فرق دی ښه. ډاکټر چې تعالی دوايي درکې کېدی شي ښه شي او کېدی شي ښه نه شي. او د قرآن باره کې الله وایي وننزل من القرآن ما هو شفا، دا ډایرک ښه والی دی خو یقین ته ضرورت دی لږه. په دې قرآن باندې ظاهري بیمارۍ هم الله ښې کوي او باطیني هغه د زړونو خیرې، کینه، حسد، بدعات، شرکونه، کفرونه دام پې ښه کوي. خو که څوک طلب د خپل هغه صحتیابۍ وکړي چې زه روغ شمه، هم باطنه هم ظاهرا. رب العالمین فرمائی وجعلنا على قلوبهم اکنة، ولی د دوی په منځ کې پرده ده. رب العالمین فرمائی دغه پرده چې کومه ده دا حائل جوړه شوې ده د دوی او د قرآن ترمنځ. وجعلنا پیدا کړی دی مونږه علی قلوبهم، یا وجعلنا معنا اچو مونږه رازوړندو علی قلوبهم پزړونو د دوی باندې اکنة پردې ان یفقهوه، د دې د پاره چې پوه نشي دوی په دې قرآن باندې. ان یفقهوه معنا اصل کې دا د الله یفقهوه چې پوه نشي، یا ان یفقهوه په خپله معنا باندې بیا معنا دا د ان یفقهوه ای من فقهه. نو ترجمه داسې ده وجعلنا علی قلوبهم، ګرځولې ده او پیدا کړې ده او اچو مونږ علی قلوبهم په زړونو د دې کافرانو مشرکانو باندې اکنة فردی ان یفقهوه، چې منع کوونکي دي د پوهېدلو د دوی قرآن لره. داسې پردې دي چې منع کوي دوی دغه د قرآن د پوهېنه. وفي آذانهم او اچو او دارنګې مونږه ګرځو په غوږونو د دوی کې وقرا، هغه درونوالی نه مراد کوڼوالی دی چې توفیق ورته نه میلاویږي د قرآن د اورېدلو، د حدیثو د اورېدلو. دا ولې وجه اصل کې دا وه چې د دوی په زړونو کې عناد دی، کفر دی، طلب ورپکې نشته دی. الله ورته دومره پیغمبر راولېږو، قرآن راولېږو، دوی اړوله د قرآن له ټیم نه ورکوي. داسې یو آیات سوره بقره کې 6 نمبر آیات هغه تیر شوی چې ان الذين كفروا سواء عليهم، هغه کسان چې د ضد د وجې نه کافران دي ښه ورته پته ده چې دا پیغمبر حق دی. اے پیغمبر سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم، برابر ده که ته ورته دعوت کې او که ورته نه کې. لا یؤمنون، دوی ایمان نه راوړي. ولې؟ ځکه ختم الله علی قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوه، دوی ضدین دي. نو د ضد د وجې نه چې ایمان نه راوړي رب العالمین هم ولا په دې زړونو مهر لګولی، په غوږونو په سترګو. وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، او کله چې ته یادوي وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ، او کله چې ته یادوي ربک ربستا فی القرآن په قرآن کې، چې کله رب العالمین یادې قرآن کې معنا د قرآن تلاوت کې، وحده یوازې معنا په یووالي سره. ولو علی ادبارهم، نو ګرځي دوی په شاګانو خپلو باندې. ولو وګرځي دوی علی ادبارهم په شاګانو خپلو باندې. نفورا معنا نفرت کوونکي، نفورا معنا تریدونکي. دا څاروی چې کله څه ویریږي څه وتریږي، دغه شان د زناورو په شانتې دوی وتریږي د قرآن نه. بس دا د توحید مسله وه پکې نه بیانې. قرآن عجیبه کتاب دی، د چا لحاظ خو نه کوي که نه، ځکه رب العالمین کتاب دی. رب العالمین د چا نه یره نه لري، د چا پروام نه لري. قرآن ترجمه چې اول شروع شي ډېر خلک کینی چې اوري لږ لږ هر یو سړي کې چې کومه بیماري هغه ټول خو قرآن بیانوي. نو یو پاسېږي آخر دا چې بس هېڅوک هم نه کینی. هغه وجه دا ده چې قرآن د چا د مزاج خیال نه ساتي. قرآن د اصلاح کتاب دی، او اصلاح هله راځي چې یو چا کې عیب ورته وي چې تا کې دا عیب دی. میراث مسئلې په قرآن کې راځي چې میراث ورکوي تاسو، او غټ غټ حاجي صاحبان وي، غټ غټ مولوي صاحبان وي، نیکان خلک وي، خور له میراث نه ورکوي. نو هغې باندې چېرته دا مسئلې ښې لګېږي. نو رب العالمین فرمایي دوی وګرځي په شاګانو خپلو باندې. نفورا نفرت کوونکي، معنا تریدونکي.
نحن اعلم بما يستمعون به اذ يستمعون اليك واذ هم نجوا. په دې آیات کې الله رب العالمین هغه خلکو باندې رد کوي چې قرآن ته غوږ دي خو د استهزاء د وجې نه، د ملنډو د وجې نه، د هدایت په وجه باندې غوږ ورته نه ږدي. په دې خاطر ورته غوږ دي چې په دې پیغمبر باندې یوه ټاپه ولګي چې دا خدا دی، دا خو ساحر دی، دا خو جادوګر دی، دا خو کاهن دی، دې له خو د بل ځای نه پیسې راځي. بل اعانه علیه قوم آخرون. دا ټاپې پخوا نه د شیطان به لګولې او د کافرو په خوله باندې. اوس هم چې څوک د حق دعوت کوي ټول په ټوله بس هم د دې بیان هم که څوک اوري په دې خاطر اوري چې غلطیانې راوباسي. رب العالمین فرمایي نحن اعلم بما يستمعون به. نحن اعلم مونږ ښه پوهیږو بما په هغه نیت باندې یستمعون چې دوی غوږ دي دا کافرانه به په سبب د هغې باندې. اذ یستمعون کله چې غوږ دي دوی الیک تا ته پیغمبره. هغه نیت یې موږ ته معلوم دی. هغه نیت څه شی دی؟ استهزاء او ملنډې دي. واذ هم نجوا او کله چې دوی پټې پټې جرګې کوي. اذ یقول الظالمون کله چې وایي دا ظالمانه ان تتبعون تاسو تابعداري نه کوئ ای مسلمانانو الا رجلا مگر د داسې سړي مسحورا چې سحر پې کړی شوی دی. کافر راجمع شو او خپل منځ کې ویله چې یار په دې سړي اوس څه به فتوا ولګوم. که وایو چې دا شاعر دی نو شاعر خو داسې کلام شاعران وایي چې دا د شاعرانو د وس کلام نه دی. که وایو کاهن دی نو کاهن دی له خو پیران نه راځي او دا ټولې فتوی پې هم لګوي. اخره کې ټولو مشوره کو ووایو چې دا ساحر دی، یا ساحر دی یا په ده باندې سحر شوی. مسحورا معنا دا د جادو پې شوی دی، بس دا په ځان نه پېږي شړې وایي. حالانکه پیغمبر چې کومو الله رب العالمین سره تعلق الله ورته دا کتاب ورکړو او دا کلام دا د سحر کلام نه دی، دا د رب العالمین کلام دی. د سحر نه زیات تأثیر دی په دې قرآن کې. قرآن کې داسې تأثیر دی چې سړی کفر بدلی په اسلام باندې، د سړی فسق بدلوي هغه په نیکوالي باندې. ګمراه سړی چې هغه سمې لار ته راولي دا ولې د قرآن کې تأثیر دی که نه؟ خو هغه سحر نه دی د جادوګرو. سحر چې دی عزیزانو دا کفر دی. انسان چې د دین نه وځي یو په دې سحر کولو باندې ساحرانو خواله تلل، جادوګرانو له چې ماله دا تعویض وکړه او ماله دا وکړه او په پلاني باندې وکړه چې کاروبار یې خراب شي، په پلاني وکړه چې ښځه او خاوند تعلق خراب شي. داسې ساحر چې وي د دې سزا په شریعت کې دا دی. ترمذي کې روایت دی حد الساحر ضربة بالسيف. په توره باندې به د دې سر کټ کې او صحابه کرامو داسې ډېر وجلي وو چې هغه ساحرانو. او پیغمبر خو ساحر هم نه دی او مسحور هم نه دی، نه خپله جادو کوي نه په ده جادو شوی دی. الله رب العالمین تسلی ورکوي خپل پیغمبر ته. انظر اگوره ای پیغمبره کیف ضربو لک الامثال چې سرنګ بیانوي لکه ستا د پاره الامثال صفتونه و مثالونه. صفتونه معنا کله درته ساحر وایي، کله درته کاهن وایي، کله درته شاعر وایي، کله درته مجنون او لیونی وایي، کله درته وایي بل اعانه علیه قوم آخرون چې د سره نور قومونه مددونه کوي، کله درته وایي چې دا ملکی او مشري غواړي لکه ابو جهل به دا ویله چې دا ابا ملکی او مشري غواړي زمونږ او موږ وله مشري نه ورکوم. نو الله فرمایي چې مه خفه کېږه فضلو نو دا دوی ګمراه شولو په دې کارونو باندې. فلا یستطیعون سبیلا پس دوی طاقت نه لري سبیلا د سمې لارو موندلو، د سمې لارې موندلو. ځکه پیغمبر ته برای راست دوی داسې سختې خبرې کوي، لهجه استعمالوي، نو دوی به کلم په سمه لار رانشي. نو عزیزانو د حق داعیانو ته او د حق دعوت کوونکو ته غلط نمونه اخستل، ساحر، کاهن، شاعر وغیره کنځلې کول دا سبب د گمراهی دی. علماو پسې به بالکل ژبه نه کولاوئ، د علماو به احترام کوئ او خاص کر هغه علما چې هغه د حق دعوت کوي. نو رب العالمین فرمایي وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا ائنا لمبعوثون خلقا جديدا. په دې آیات کې الله رب العالمین فرمایي چې کافران چې دی هغوی د قیامت نه ولی انکار کوي، وجه دا ده چې د دوی عقل خلاف دی دا
چې انسان د مړ شي هغه دوباره را ژوندی کړي. نو فرمایي وقالو وای دا کافران دا مشرکان اذا كنا عظاما آیا کله چې شو مونږه عظاما اډوکي ورفاتا او خاوري شو میده میده. رفات ویل کېږي ذره ذره. اول انسان غوښه وتوږلی شي بیا اډوکې شي د اډوکې نه بیا خاوره جوړه شي بیا هغه ذره ذره شي. دغه ذراتو ته چې بالکل د انسان هغه بناوټ او د انسان هغه باډي پته پکې نه لګي چې پوزه کمه ده او سترګې کمې دي بالکل خاورې خاورې شي او انسان دغه مرحلو ته رسیږي په دې قبر کې. نو داسې شو آیا دوباره به موږ را ژوندي کولی شو؟ یعنی موږ به الله تعالی دوباره را ژوندي کي؟ دا د عقل نه خلاف ده. د مشرکانو به دا ویله. نو دوی به ویله انا لمبعوثون آیا موږ به لمبعوثون ژوندي کړی شو دوباره خلقا جدیدا په پیدایش نوي سره. آیا مونږ به ژوندي کړی شو؟ آیا مونږ به ژوندي کړی شو؟ لمبعوثون خلقا په پیدایش جدیدا نوي سره. دا خو امپاسیبل نه ناممکن ده. دی وجې نه مونږ قیامت او دغه نه منو. هندوانو ته وګورئ نن سبا څومره مړي چې د دوی کېږي په اور سوځي. ولې د دوی د عقیده نه ده چې دوباره ژوند شته دی. بس وی ختمه شو خبره. رب العالمین فرمای قل ورته ووایه پیغمبره کونو شی تاسو حجارتن کانی او حدیدن او دارنګ اوسپنه که چیرې کېدی شي او د ځانونو نه اډوکې خو لا لږ غوندې اډوکې او غوښه خو لږه اسان وي خو که د دې نه سخت مخلوق جوړ شي حجارتن کانی جوړ شي او حدیدن یا وسپنه جوړه شي او خلقا یا داسې مخلوق یا بل مخلوق مما د هغې نه یکبرو فی صدورکم چې ډېر لوی او سخت کاري فی صدورکم په سینو ستاسو کې. اسمان درته ډېر غټ ښکاري ځانون نه اسمان جوړ کوي. ځمکه درته غټه ښکاري ځمکه جوړ کوي. غر د ځان نه جوړ کوي. څومره چې تاسو ته غټ شی ښکاري نو چې داسې شي نو دغه وایي بیا به کافران به څه وایي؟ فسیقولون زر دی چې وایي به دا کافران من یعیدنا څوک به دوباره پیدا کړي مونږ لره چې مونږ داسې کلک مخلوق جوړ شو د وسپنې نه جوړ شو یا مونږ هم په دې خپل کیفیت مانی یو او مونږ مړه شو څوک به مونږ دوباره را ژوندي کړي. رب العالمین وایي پیغمبره ته ورته اعلان وکړئ پیغمبره قل ورته ووایه پیغمبره الذي هغه ذات فطرکم چې پیدا کړي یې تاسو اول مرة په اول ځل باندې هغه به هم دوباره را پیدا کوي. الله رب العالمین قادر مطلق ذات دی په دې باندې. لنډ سوچ وکئ ته هیڅ شی نه وي په دې دنیا کې هیڅ ذکر دی نو رب العالمین پیدا کړلی شته کړلی اوس خو لا پیدا شوی نو دوباره پیدا کول خو ډېر آسان دی او رب العالمین ته اول او دویم او دریم هیڅ معنا نه لري. رب العالمین دی په هر وخت کې پیدا کولی شي. که اوس وځي الله دی پیدا کوي دوباره که ایره شي الله دی دوباره را پیدا کوي که په سمندر کې دی میان وخوري الله دی را پیدا کوي که په هوا کې دی مارغان وخوري الله رب العالمین دی بیا پیدا کوي. فسینغضون الیک رؤوسهم فسینغضون نو بخوزوی دا کافران دا مشرکان الیک تا ته پیغمبر رؤوسهم خپل سرونه به داسې وخوځئ او دا سرونه خوځول د دوی استهزاء مالنډو په وجه چې دته ګوره مونږ پښتو کې هم دا اشارې کوو واو صحیح ده. ویقولون او وایي دوی متاهو د اعتراض په شکل باندې او د استهزاء په شکل باندې متاهو کله به یې دغه کاره یعنی کله به یې دغه ورځ چې راشي او مونږ به دوباره را ژوندي کیږو. قل ورته ووایه پیغمبر عسا کیدی شي او یقینا ان یکون قریبا چې وی به دغه ورځ ان یکونا چې وی به دغه دوباره پیدایش تاسو قریبا ډېر نږدې. الله ویلي نږدې ورته ولې رب العالمین ویلي؟ وجه دا ده چې کل آت قریب هر راتلونکی چې دی هغه نږدې دی. که خیال مې دا عمر څونه زر تیریږي دغه شانې د قیامت هم راتلونکی دی مرګ هم راتلونکی دا زر را روان دي. نو بیا به وایي تاسو آیتونو کې ذکر دی کم لبثتم تپوس چې ترې نه وشي بیا به دا وایي چې لبثنا یوما او بعض یوم خو یوه ورځ تېره کړې الا لبثتم الا قلیلا لږ وخت هم تېر کړی ساعتا یوه ګنټه هم تېره کړې ده 10 لس ورځې هم تېرې کړې ځکه دې ټول عمر د دنیا ته به بیا یو ساعت وی یوه ګنټه به وی
عشیه او ضحاها سحر ټیم یا د ساخ ټیم دا به ورته وایي. نو الله ځکه وایي چې دغه ورځ نږدې را روانه. یوم یدعوکم فتستجیبون بحمده. وس رب العالمین په دې آیات کې بیانوي حال د هغه خلکو چې هغه دوباره را پورته کولی شي چې څنګه الله رب العالمین آواز وکړي چې دوباره را ژوندي شئ او اسرافیل علیه السلام شپېلۍ ووهي، تاسو ټول به بیا را منډې وهئ حفاتا عراتا غرلا، خپې بله خپې به وئ او برمنډه او سرتور سرونه او دارنګې ناسونه ته به وئ. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي یوم یدعوکم په کومه ورځ باندې یدعوکم چې آواز به وکړي تاسو ته الله رب العالمین. یدعوکم معنا دا ده چې راو به بلی تاسو الله تعالی د څه شي دپاره؟ د حساب دپاره. په هغه ورځ باندې چې راو به بلی الله تعالی تاسو لره آواز به وکړي تاسو ته د حساب دپاره. فتستجیبون بحمده فتستجیبون بحمده نو قبول بکی تاسو دغه آواز د الله تعالی بحمده سره د حمدونو ویلو د الله تعالی نه. بیا به حمدونه ویوئ خو بیا فایده نه درکوي. وتظنون ګمان بکوئ تاسو ان لبثتم الا قلیلا چې نوی حصار شوي تاسو په دې دنیا کې. ان لبثتم وخت نه تیر کړی تاسو په دې دنیا کې الا قلیلا مگر لږه موده. اوس خو وایي چې زما 80 کاله عمر دی او یا 100 کاله عمر، دا عمر به درته بیا لږ شان ښکاري. عشیه او ضحاها چې موږ خو صرف مازدیګری تیر کړی او موږ خو صرف د سحر یو ټیم هم تیر کړی دی. نو بیا په هغه ورځ باندې مجبورن به را روان وي، بیا به مې اختیار نه وي. اوس خو الله لږ لږ اختیار درکړی دی، دعوت درکوي تاسو یې نه قبلوئ، خو بیا به درنه اختیار بالکل واخلي او بیا به را روان وي. او په دغه سخت حالاتو کې د قیامت په ورځ باندې نو هغې ورځ ته لږ سوچ وکئ. وقل لعبادي يقول التي هي احسن. رب العالمین په دې آیات کې یو ادب بیانوي خپلو بندګانو ته د دعوت دا دی چې لهجه نرمه استعمالوه، سختې خبرې مه کوه، د چا نوم مه اخله، د چا د پارټۍ نوم مه اخله، د کوم عالم نوم مه اخله. چا کې غلطي و قرآن بیانې بس غلطي وایه چې دا غلطي ده، د قرآن د آیات په دلیل دی. د دعوت په امورو کې نرمي کوه په ښایسته طریقه. الله رب العالمین فرمایي چې د کافرو سره مشرکانو سره تاسو ملاویږي په نرمه، سخته خبره مه کوئ. د ټولو نه غټ کافر په دنیا کې څوک تیر شوی دی؟ فرعون چې د ربوبیت دعوی کړې وه. وروستو به راشي سوره طه کې موسی علیہ السلام ورته الله تعالی ورولېږه، ورته وویله فقولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخشی. اے موسی ته لاړ شه دغه فرعون ته، اگر چې غټ کافر دی خو هغه ته به هم نرمه خبره کې، ولې لعله یتذکر، دې دپاره چې هغه ستا نصیحت قبول کړي او ویره یې په زړه کې پیدا شي. رب العالمین دې فضل ته وګوره. زمونږ ستاسو د اوسني زمانې دا دعات او دعوت کوونکي د دعوت په اصولو هغه نه پوهېږي، بس ډایرکټ سړی ټارګټ کوي. نه د دعوت اصول دا دی چا نوم مه اخله، نرمې خبرې کوه، او چا کې چې نقصان وي هغه ته خپله پته لګي ما کې دا نقصان دی، په خپله که ایمان پکې وي هغه لرې کوي د ځان نه. نو الله رب العالمین فرمایي وقل لعبادي، او ته ووایه زما خاص هغه بندګانو ته. عبادي نه مراد زما هغه بندګان چې دعوت کوي زما طرف ته. یقول التي چې وایي هغه وینا او هغه خبره هي احسنو چې هغه ډېره ښایسته ده، ډېره نرمه خبره ده، ډېره پسته خبره ده. هي احسنو چې هغه ډېره غوره خبره ده. مشرکانو ته به داسې وي. دویم د آیات مطلب دا دی چې وقل لعبادي ووایه زما دې بندګانو ته یقولو چې خبرې کوي نو خبرې دې وکړي التي هغه هي احسنو چې هغه ډېرې خوږې خبرې وي. گپ شپ او خبرې هم تاسو کوئ اسې په عام انداز کې، بس ځان نه بد اخلاقه مه جوړوه چې داسې وغسې نه، نرمې خبرې کوه. کیدای شي سته که دا سخته لهجه استعمالوې ستا د مخاطب چې د هغه له غوسه ورشي، هغه در باندې ګزار وکړي، جګړه جوړه شي، وینه توی شي، او دا اکثره داسې کېږي. او چې کله سړی خوش اخلاقه وي هغه بیا جګړې چا سره نه کوي. اشاره ده چې اخلاق ښایسته کا، دواړو ته شامل دی.
ان الشیطان ینزغ بینهم یقینا شیطان چې دی ینزغ فساد اچوي دشمنی اچوي او شر را پورته کوي بینهم په منځ د دوی کې د انسانانو کې که سخت خبره دی وکړه خبره به دومره وي شیطان به د خلکو ته دومره غټه کې چې پتا باندې به بیا حمله وکړي او ستا دا خبرې به بیا څوک نه اوري نو دا خیر نه به شر ډیر شي ان الشیطان یقینا شیطان چې کان للانسان د انسان د پاره عدو مبینا عدو دشمن د مبینا ښکارا ګوره شیطان لاغه موقع په لاس باندې مو ورکوا شیطان بدر سره بیا ګوره چلونه وکي په دشمنی کې به مواچوي ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا پدې آیات کې الله رب العالمین دا خبره بیانوي چې دعوت تاسو په ذمہواری باندې دعوت کوي تبلیغ کوي نور هدایت د الله تعالی کار دی عذاب ور کول د الله تعالی کار دی که پچا باندې رحم کوي او چاله را عذاب ور کوي نو رب العالمین فرمایي ربکم اعلم بكم رب تاسو اعلم ډیر پوهه دی بكم پتا سو باندې پتا سو باندې پوهه دی تاسو په نیتونو باندې تاسو په اعمالو اخلاص سره دعوت کوي ان یشاء يرحمکم کچری وغواړي رب العالمین رحم بو کې پتا سو باندې په ایمان کې به ټول داخل شي او ان یشاء کچری وغواړي رب العالمین يعذبکم عذاب بدر کوي تاسو ته عذاب بدر کې تاسو ته وما ارسلناك عليهم وكيلا او نیلے گلے تمونگے پیغمبر علیہم پا دوی باندے وکیلا زموار او ساتن کے ستا پا زم باندې صرف دعوت کول دی نور غتر دوی ساتن کے و حفاظت کون کے نئے پیغمبرا صرف حق طرف تا دعوت ورکوا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا پدې آیات کې الله رب العالمین مراتب ذکر کوي لکه څنګه چې ګناګاران هغه په مرتبو تقسیم دي څوک غټ مشرک دی څوک ورپسې څوک غټ کافر دی څوک ورپسې څوک غټ فاسق دی څوک ورپسې دغه شانې مرتبه په نیکانو بندگانو کې مشته او دغه شان مرتبه په انبیاو کې دي پیغمبرانو کې بعضی پیغمبرانو الله ډیر غوړواله ورکړي په بعضو نورو باندې نو دا د الله رب العالمین خوخلا چاله فضیلت ورکوي په وحی باندې چاله په کتاب باندې چاله په ایمان باندې چاله په مال او په دولت په حلال باندې نو رب العالمین فرمای وربک اعلم الله رب العالمین او رستا چې اعلم ډیر پوهه دی بمن په هغه چا فی السماوات چې پاسمانونو کې دی ول ارض فزمکه کې الله پوی دی نو مغشان الله رب العالمین د خپل پوی مطابق فیصله کوي چاله ترقی ور کوي چاله نه ور کوي تعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير ولقد فضلنا یقینا من بهتری او غرواله ور کړو بعض النبیین بعض پیغمبرانو لرا علی بعض په بعضو باندې زمون پیغمبر په ټولو پیغمبرانو غرو وآتینا داود زبورا او ورکړو موږ داود علیه الصلاۃ والسلام ته زبورا زبور کتاب ورکړو اشاره ده چې زیات فضیلت هغه ده چې انسان ته کتاب ملو شي پیغمبر ته الله تعالی وحی وکي د لوی فضیلت دی د دنیا نعمتونه هم به فضیلت خو دومره نه دی زمونږ استاد دې دور کې مغټ فضیلت دا چې ته په قرآن پوه شي قرآن سره د تعلق وي د داود علیه السلام د کتاب نوم زبورو زبور اصل کې دې ته ویل کېږي چې په هغې کې وعظ او نصیحت وي علماء لیکلو چې د زبور علیه السلام په کتاب کې وعظ او نصیحت او تسبیحات او اذکار او احکام پکې نه وو قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا په دې آیات کې الله رب العالمین رد کوي په مشرکانو باندې
چې تاسو چې چا تر مدد شوای ګوره دا د تاسو نه ضرر نشي لري کولی او نه دا ضرر کرا روان وي دا بل طرف ته اړولی نشي نو ولې د داسې چا بندګي کوي او رب العالمین در نه ضرر لري کولی شي او بل طرف ته مړولی شي در نه دا ضرر هوا راولي بل طرف ته بوزي نو الله فرمایي قل ادعوا الذین قل اوایا پیغمبر ادعوا الذین اوایا د خلکو ته ادعوا الذین راو بلی هغه کسانو لرا زعمتم چې ګمان پرې کوئ تاسو من دونه سوا د الله تعالی نه یعنی کرابلی تاسو را که تاسو دی رابلی خیر دی راو بلی خو فلا یملکون کشف الضر فلا یملکون نو پس طاقت نلری فلا یملکون اختیار نلری واک نلری کشف الضر معنا د لری کولو د تکلیف او د ضرر عنکم ساسنا ولا تحویلا او نه ګرځول دغه ضرر بل طرف ته تاسو خو رابلی راوی بلی نو تاسو ته څه فائدہ درکولی شي دا د توبیخ کلمه ده داسې آیتونه په قرآن کې ډېر دي قل اعملوا ما شئتم عمل وکړئ څنګه چې خوښه وي خو بیا په آخرت کې به در سره رب العالمین ګوري فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر که د چا خوښه وي ایمان دې راوړي که د چا خوښه وي کفر دې وکړي ان اعتدنا للظالمین موږ د دې ظالمانو دپاره ګوره اور برابر کړی کافرانو دپاره مور برابر کړی آیات کې اشاره ده چې بندگی د هغه چا په کار ده چې ضرر لري کولی شي او بل طرف ته اړولی شي او په دې اوس وخت کې ډېر ښکلی مثال دی دا کرونا راغله الله رب العالمین دې ټول مسلمانان ته بچو ساتي او چې کوم مسلمانان په دې بیماری باندې مبتلا یې الله دې شفا ورکړي او که د چا مړي شوي رب العالمین دې وبخي او الله دې هغې خلکو له صبر او استقامت ورکړي د هغې وارثانو له خو شروع د دې مرض د کافرو نه وشوه او په کافرو کې ډېر هلاکتونه وشو حیران دي چې مونږ څنګه د دې دغه وکړو دفع څنګه وکړو خپلو بوتانو ته خپلو معبودانو ته ډېرې چغې ووالې خو نه د رب العالمین د طرفه دا یو معمولي وایرس یو معمولي عذاب دی او ټوله دنیا عاجزه ده دی نه بل طرف ته اړولی شي او نه ځان بچ کولی شي اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربهم الوسیله اولئک ها کسان الذین ها کسان یدعون چې دوی ورته را مدد شوی او دوی را بلی د الله نه علاوه نو یبتغون الی ربهم هغوی لټوي الی ربهم الوسیلة الی ربهم رب خپلتا الوسیلة نزدېوالی ایهم اقربو چې کوم یو د دوی نه اقربو ډېر نږدې دی ډېر زیات نږدې وي ویرجون رحمته او امید لري هغوی د رحمت د الله تعالی ویخافون عذابه او یریږي هغوی د الله تعالی د عذاب نه ان عذاب ربک کان محذورا یقینا عذاب د رب ستا چې دی کان محذورا دی لایق کان دی لایق محذورا چې ویره ترې وکړی شي د دې آیات مطلب دا دی عبدالله ابن عباس رضی الله عنه یو روایت نقل لې چې دا اصل کې داسې چلو چې بعضو انسانانو د پیریانو بندگی کوله هغې ته به رامدد شویله نو دا پیریان به مسلمانان شو د الله بندگی به کوله نو الله رب العالمین وایي تاسو چې د چا بندگی کوئ هغې نه داسې عابدان جوړ شوي دي او رب العالمین ته شپه ورځ په سجده باندې پراته وي او الله ته نزدېکت حاصلوي او د الله نه امید لري او د الله نه یریږي د ځان نه خبر وایي که نه هغه ستاسو معبودان الله ته په سجدو پراته دي نو که دا چېرته حق معبودان وی نو دوی به خپله بندګي کولی جواب دا دی چې نه عاجزه دي ځکه اسلام راوړو مجبوره دي ځکه اسلام راوړو سوچ یې وکړو که اسلام رانوړو هلاکیږو نو رب العالمین وی اولئک الذین یدعون اولئک الذین ها کسانا چې دوی ورته وی یدعون دوی را بلی دوی ورته را مدد شوی هغه کسان په کم حالت کې دي یبتغون الی ربهم الوسیلة لټوي الی ربهم رخپلتا الوسیلة نزدېکت او نزدېوالی وسیله نه مراد داسې اعمال کوي چې الله رب العالمین ته پې ځان نزدې کي الوسیله په نیکو اعمالو باندې الله ته ځان نزدې کول دې ته وسیله وایي د الله نومونه الله ته په وسیله کې پیش کول چې الله ته رحمان په منګه رحم وکړه ته غفور یې منګه وبخه
وسیله په عبادت سره عبادت وکړي د خپل عبادت الله ته وسیله کې او نور بوتان پیران باباګان دا په وسیله کې پیش کول دا ټول عزیزانو دا ګوره شرک دی الله رب العالمین وسیلو ته ضرورت نه لري دغه شان شرکی وسیلو ته رب العالمین پاک ذات دی نو هغه وسیلې پیش کې الله تعالی ته چې هغه ته الله جایز کړی دی لکه عبادت وکوي وای چې الله د عبادت په وجه ما معاف کړي دعا وکړي الله زما دا دعا قبول کړه د الله نمونه الله ته وسیله کې پیش کړه نو دغه خلق چې دی یبتغون لټوي الی ربهم رب خپل تعالی وسیله نزدېواله ایهم اقرب ولی نزدېواله طلب کوي ایهم د دې د وجنا چې کوم یو په دوی کې اقرب ډیر نږدې شي نږدې دی الله تعالی ته ګورې مونږ او تاسو یې کنه روجي نیسو الحمدلله منځونه کو دا ولې کو په دې خاطر باندې چې کوم یو عمل دی چې الله ته ډیر نږدې کوي انسان چې دا ټول سړی وکي ويرجون رحمته امید لري د رحمت الله تعالی اے الله موږ به جنتونو ته بوزي اے الله موږ باندې رحم وکړه په دې دنیا کې تکلیفونو نه مو ساته ويخافون يريږي دغه نیکان بندگان عذابه د عذاب د الله تعالی نه اے الله موږ د قبر د عذابونو نه بچو ساته اے الله د قیامت د عذابونو نه اے الله د جهنم د عذابونو نه اے الله په صراط باندې چې کومه کونډې لګېدلې داغه د عذاب نه موږ بچو ساته بے حساب بے عذاب رب العالمین مونږ جنت الفردوس ته بوزا په دنیا کې د عذابونو نه وساته بیماریانو نه اے الله د تکلیفونو نه دشمنیانو نه بچو ساته نو رب العالمین فرمایي چې داخلك داسې دي یخافون عذابهم ان عذاب ربک ولی یریږي د الله د عذابنا ځکه ان عذاب ربک یقینا عذاب د رب ستا چې کان محذورا کان معنا لایق د دې ول د دې محذوره چې ورته وکړي شي د الله د عذابونو ته وګوره په دینن سبا کې د زلزلو ته وګوره د بیماریانو ته وګوره دردونو ته قسمه قسم مصیبتونو ته د کورونا ته وګوره د نورو بیماریانو ته دا ټول الله عذابونه دی ورته په کار ده کنه او بیا د آخرت عذابونه خډیر سخت دي رب العالمین نور منګه د انسانانو ته دمکی ورکوي چې انسانانو سم شي کنه دا ټول کلی هلاکو رب العالمین فرمایي وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ أَوْ نِشْتَهِتْ سِيَوْكَلِ وَلَا نِشْتَهِتْ سِيَوْكَلِ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا مگر مونږه چې یو مهلكوها هلاکون کې دغه کلی یو قبل يوم القيامة مخکې د ورځې د قیامتنا او معذبوها یا عذاب ورکو دغه کلی والاو ته عذابا شديدا عذاب سختا ام من قرية هر یو کلی والا چې د قیامت د ورځې نه مخکې په هغوی باندې خامخا عذاب راځي او یا به هلاکیږي الله به هلاکی حکم کلی والا قرآن کې واپس تشریح شوی ده هغه کلی والا چې هغه ظالمان وي شرکونه کوي کفرونه کوي نافرمانیانې کوي په ناحق الله تعالی په یو کلی باندې هم عذاب نه راولي لکه مثلا په سوره یهود کې الله رب العالمین فرمایي چې وما ظلمناهم ولكن ظلموا انفسهم ولی په دوی باندې عذابونه راغلل وجه دا ده چې دوی ظلمونه کړي وو ورپسې آیات کې الله فرمایي وکذلک اخذ ربک اذا اخذ القرى وهي ظالمه او هم دغه شان دی نیول د رب ستا دی اذا اخذ القرى کله چې نسی کلو والا له شرط دا دی وهي ظالمه په داسې حال کې چې دا ظالمان وي یعنی د الله خلاف چې کله شروع کی شرکونه شروع کی کفرونه شروع کی نو بیا رب العالمین ورله سزا ورکوي نو د الله رب العالمین نو ویره پکار ده هر انسان چې په ګناه کې اخته هغه د ځان سره دا لازمی په ذهن کې ولري چې الله به مانه انتقام اخلي الله یې نه پریدي نو دی وجنه داسې ګناهونه مکه توبه وباسي رب العالمین ته چې زه به داسې نه کوم مخکې د دې نه چې الله رب العالمین انسان راونیسي کان ذلك فی الكتاب مسطورا
کان ذالک فی الکتاب دا فیصله دا فی الکتاب پاغ لوح محفوظ کې مستورا لیکل شوی معنا چې څوک ظلم کوي څوک ګناهونه کوي څوک شرک کوي څوک پردې حق خوري څوک امانتونو کې خیانت کوي څوک منځونه نه کوي روزې نه نیسي رب العالمین فرمایي چې ما اټله فیصله کړې په لوح محفوظ کې چې زه به ورله عذاب ورکوم مخامخا وما منعنا ان نرسل بالآیات په دې آیات کې د یو سوال او د یو شبهې هغه جواب دی هغه دا دی چې الله رب العالمین عذابونو راتګ باندې قادر دی نو ولې دا خلکو باندې عذاب نه راولي بس را دي ولې سره ختم کی اول داخله چې کومې معجزات غواړي هغه ولې نه رالیږي اول الله به یکدم عذابونه په دې امت باندې نه راولي قیامت پورې نبی علیہ السلام دعا کړې وه دویم الله تعالی دوی چې کوم معجزات غواړي الله رب العالمین دوی ته د دوی د خوښې معجزات نه رالیږي ولې که راویلیږي الله ته پته ده دوی بیم نه مني او چې بیا ونه مني الله تعالی بیا هغه قوم مسخه کوي ټول ختموي لکه وګورئ مخکې تیر شو سوره هود کې او په سوره اعراف کې ثمودیانو د صالح علیه السلام نه مطالبه وکړه چې ته موږ له یوه اوښه د دې غټ کمر نه راوباسه چې موږ ورته ګورو اوښه ترې راوځي او غټه اوښه وي مغه شانتې دوی ورته لکه بیا ایمان راوړی وی او وی کرام نوړ الله به در باندې عذاب راولېږي ټولو قسمونه وکړل چې موږ ایمان راوړو بس دا کومه ګټې ته چې اشاره کړې وه هغه په خوځېدو شوه لکه څنګه چې دا څاروی چې لنګېږي او دا خېټې خوځېږي را خوځېږي دغه شان دا ګټه په خوځېدو شوه چې هغه د یوه اوښه ترې راووته بیا څنګه ناشنا اوښه چې ټول کلي له او ټول سمودیانو له به پی ورکولې داسې یوه ناشنا اوښه هغه دوی داسې چلو کړو چې په ځای دی چې ایمان راوړي هغه یې سمړه کړله نو الله پې بیا داسې عذابونه راولېږل چې نام و نشان ختم شو نو الله ځکه د دوی مطابق هغه د دوی د خوښې معجزات الله کله کله نه رالیږي که نه الله قادر دی په دې باندې الله څومره ناشنا کارونه کړي څومره ناشنا کارونه کوي او کولی شي رب العالمین ځکه قادر مطلق ذات دی سمندر کې لار ورکول موسی علیه السلام ته 12 لارې د اوسني ټکنالوژي څومره ترقي کړې ده اوبه دې ودروي که نه داسې ځمکه دې وچه کي بغیر د آلاتو کولی شي نه او رب العالمین دا کړي دي زرګونه کاله مخکې نو الله فرمایي وما منعنا ان نرسل بالآیات او نه دې منع کړی مونږ لره ان نرسل چې راولېږو مونږه بالآیات معجزات هغه معجزات چې دوی غواړي الا ان مگر دې خبرې کذب بها الاولون چې انکار کړو د دې خبرې نه الاولون هغه پخوانو خلکو نو چې انکار یې ته وکړ الله تعالی هلاک کړله مثال په تور باندې واورئ وآتینا ثمود الناقه ورکړې وه مونږ سمودیانو ته دغه اوښه مبصرتن د پاره د ښکاره کولو د حق معنا مبصرتن معنا روښانه نښه وه آیتن مبصرتن ښکاره نښه وه که نه او یا مبصرتن معنا دا ده د پاره د ښکاره کولو د حق خو څه چلو شو فظلموا بها نو ظلم وکړو سمودیانو په ځانونو خپلو باندې ظلم وکړو بها په سبب د وجلو د دغه اوښې یا دوی معنا دا ده فظلموا نو ظلم وکړو سمودیانو بها په دغه اوښه باندې مړې کړله نو بیا څه چلو شو الله تعالی هغوی هلاک کړله وما نرسل بالآیات او نه رالیږو موږ په معجزاتو سره الا تخویفا مگر هغه ویره چې دا خلک ویریږي آیات نه مراد ټول آیتونه د الله تعالی ټولې نښې نښانې ګورئ لکه حدیث کې راغلی دي دا نور سپوږمۍ چې تورېږي خسوف او کسوف چې ورته ویلی کېږي موږ او تاسو پښتو کې یو تندر ونیوله دا چې دی دام د الله د نښو نه یوه نښه ده ان الشمس والقمر آیتان من آیات الله دا د چا د مرګ د وجې نه خړېږي دا بلکې د الله رب العالمین نښې د قدرتونه دي الله رب العالمین یخوف الله بهما عباده الله په دې نښو باندې خپل بندگان یېروي چې بندگانو ویرېږي ګوره یوه ورځ داسې را روانه ده چې اوس یې رڼا لږه کمه شو کته به در باندې راغورځېږي بلکل به تس و نس شي دا ټول نظام درهم برهم بشي اوس په دې اوس وخت کې دا بیماریانې چې راغلي کرونا دا وغیره دا الله رب العالمین چې رالیږي وجه دا وي چې انسانه چې په کومو ګناهونو کې مبتلا یې ځان سره سوچ وکړه حساب وکړه دغه ګناهونه دا پرېږده ځکه تا ته آلریډي تا ته چې کوم دی مخامخ یو
داسې شیز درته پروت دی چې ته ترې عبرت اخیستی شي، خو سختزړي انسانان د دې نه عبرت نه اخلي، هغه نور هم سختېږي. وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ. په دې آیات کې الله رب العالمین تسلی ورکوي پیغمبر ته چې پیغمبر استا حفاظت بل الله تعالی کوي. وَإِذْ قُلْنَا کله چې مونږ وویل لکه تا ته إِنَّ رَبَّكَ یقینا رستا أحاط بالناس راګیر کړي د خلکو لرا، احاطه کړي د رب العالمین په هر شي باندې چې څو غواړي رب العالمین چا سره غواړي څنګه غواړي رب العالمین کولی شي. معنا دا ده چې دا ټول خلق دا رب العالمین پر گرفت او د رب العالمین په کنټرول کې دي، نو طالب الله تعالی د دوی نه بچاو درکې، دعوت کوا. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس وما جعلنا او نه دې ګرځولې مونږه الرؤيا هغه خوونه او هغه لیدنه او هغه نظاره او هغه لیدل. رؤیا لیدل کم لیدل چې په یخه باندې ته بره معراج ته وخیجولې، دا نه دی ګرځولې التي هغه اریناکا چې ښودلی دی مونږ ته ته الا فتنة للناس مګر امتحان د پاره د خلکو. الله امتحانن ته بره بوتللې، اسمانونو ته بوتلې د شپې په یوه حصه کې، د انسان د ذهن مطابق خدا ناممکنه ده. مونږ چې دا کار وکړو رب العالمین فرمایي دا ولې امتحانن چې ستا کم خلک دي چې په ایمان مضبوطي او کم چې بې ایمانه خلک هغه به د ایمان ته بس پای ټکې به کېږي، ایمان به پرېږدي. همداسې وشو کله چې نبی علیہ السلام واپس راغی سحر راپورته شو، ویل زه مسجد اقصی ته تللی وم، بیا بر اسمانونو ته تللی وم، ټوله قصې وکړم. ابو جهل د ډېر زیات خوشحاله شو چې بس زمونږ سره دلیل پیدا شو چې خلک خدا نه مني، او موږ به ووایو چې موږ خو ویله چې لیونی دی تاسو نه منله. ابو بکر صدیق له راغلل، ابو بکر رضی الله عنه ته ویل چې ملګری خو دې نن داسې خبرې کوي. هغه ورته وویل که زما ملګري دا خبره کړي نو هغه به رښتیا وایي. دی وجه ابو بکر ته صدیق وایي، ډېر رښتینی انسان. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې خبرو باندې صحابه کرامو نورم ایمانونه مضبوط شو. او کم چې ضعیف الایمان خلکو حدیث کې راغلی فرتد کثیر من الناس، ډېر خلک وامړېدل د دې واقعي په وجه باندې. او اوس هم په دې زمانه کې دا منکرین حدیث چې ورته وایي صرف وایي چې مونږ قرآن منو حدیث نه منو، نو دا مونږ نه منو چې پیغمبر دې بره ختلی وي. او بل بعضې غټ غټ مولیان هغه په دې کې خطا شوي، هغوی وایي چې داسې د نبي علیه السلام سوچ کړی و بره لاړو، او بعضې وایي خوب کې تلی و. خوب کې چې هر چېرته سړی خوب کې خو ما ته هم تلی شو، هر چېرته تلی شو، په سکندونو کې دنیا هغه سر ته ورسېږو. خوب کې خو تلل دا خو څه معجزه نه ده. الله رب العالمین وایي معجزه هم دا ده چې په یخه باندې مې ته بوتللې. مخکې الله رب العالمین ذکر کړي صورت په اوله کې بعبدی. نو معنا دا خوب د خلکو د پاره یو امتحان و. والشجرة الملعونة فی القرآن، او هغه ونه الملعونه چې بد ویلې شوی دی، د هغې لعنت کړی شوی دی په هغې باندې. لعنت معنا چې څوک یې خوري په هغې باندې لعنت کړی شوی دی. زقوم ونه فی القرآن چې په قرآن کې بیان شوی ده. هغه څنګه امتحان دی؟ هغه داسې امتحان و چې الله قرآن کې فرمایي چې دغه زقوم ونه دا په دې جهنم کې ده. نو دې مشرکانو به ویله چې وګوره اور ته چېرته ونه ټینګېدی شي، په اور کې ونه څنګه راخیږي، خو سوځي که نه. نو رب العالمین خو چې یو کار کول غواړي خو کولی شي. ابراهیم علیه السلام په دنیا کې اور ته ورغورځو که نه، هغه اور ورباندې داسې یخ شو که نه یخ نه شو لکه څنګه چې د ایس یو ټنډې ټنډې هواګانې در باندې راځي یخ یخې. نو دوی په دې وجه باندې بې ایمانه شو. زمونږ ایمان دا دی چې رب العالمین سوی او په صحیح حدیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې هغه کومه خبره کړې وي که زمونږ عقل مني او که نه مني نو زمونږ په ایمان ده چې خبرې صحیح دي. ګورئ چې د الله او د الله د رسول د خبرې په مقابل کې عقل راغی، د عقل خطا او د پیغمبر او د الله تعالی خبرې صحیح. که مشاهده راغله دا مشاهده غلطه او د الله او د الله د رسول خبره صحیح. که تجربه راغله تجربه غلطه او د الله او د الله د رسول خبره صحیح. که ساینس راغی دا ساینس غلطه او د الله او د الله خبره صحیح، د الله او د الله د رسول خبره صحیح. زمونږ ایمان دا دی.
زمونږ په دې ټولو خبرو ایمان ده، زمونږ رب العالمین په دې قادر دی. نو الله فرمایي ونخوفهم فما يزيدهم الا طغيانا كبيرا، او ویره ورکو مونږ دوی لرا په دې قرآن سره، خو فما يزيدهم نه زیاتې کوي دوی لرا دا قرآن الا طغیانا مگر سرکشي، کبیرا ډیره لویه. قرآن چې څومره اوري زړونه سختېږي، بس مولیانو بیانونه له خوند نه ورکوي. او عزیزانو دا صفت د کافرانو دی. ورځ او شپه تېره شي، سړی ټوله ورځ په دې رمضان کې هم بعضې خلک داسې وي چې په ګیمونو باندې، بعضې داسې وي چې هغه په ګانو بجانو په ډرامو په فلمونو باندې خپل وختونه سبا کوي. چې د عالم بیان راشي داسې یو کش ورله ورکړي، هغه دریم کلي ته ورسوي. دا ولې زړونو کې ایمان نشته، زړونو کې د قرآن سره مینه نشته. والله العظیم که د قرآن په خوند څوک پوه شو او دا قرآن چې کوم خوند لري، والله که بل طرف ته مخ واړی، خو ایمان چې کو که دا لوښې کله صفاوي او چې لوښې ګنده وي نو بیا دا صاف قرآن هلته بیا نه زیږي. نو عزیزانو خپل ایمانونو مراجعه پکار ده، خپل ایمانونو ته راګرځېدل پکار دي. که قرآن در باندې اثر کو، پوه شه چې زما دا ایمان صحیح دی. قرآن در له خوند درکو، قرآن لري وخت ورکو، پوه شه چې زما په زړه کې د الله سره څه نه څه تعلق شته. او که نه درکو نو ګوره دا ایمان دا دې صفا کا او د الله او د الله د رسول سره تعلق جوړ کا. الله رب العالمین دې مونږ او تاسو ټول په قرآن باندې پوي کی، او رب العالمین دې زمونږ او تاسو مینه او محبت، شوق او رغبت د الله د کتاب سره پیدا کی. آمین یا رب العالمین. وصلی الله وسلم علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین.